فی من عنده اللہ تعالی برا ملائے اعلی کی فرشتوں ته وایي چې وګورئ زما بندگان زما په کتاب باندې عاشقان دي زما د کتاب الفاظ په ژبه باندې وایي زما د کتاب معانی لګیا د زده کوي نو ډیر لوی نعمت ته د دې کتاب الفاظ ویل د دې کتاب معنا زده کول او تجربه ده چې په کوم جمعات کې یو عالم د قران مجید درس ورکوي په ټوله محله د قران غرنګ خطي د قران مجید رنگ په تمامه محله او خاص کر پاغه خلکو چې په درس کې شریکی نو دا غیر رنگ ته چګوري دا غي عادت او اطوار ته چګوري دا غي حرکات او سکنات ته باغی باندې د قران پاک رنگ چې کندنو غخته دومره لوی برکت ده د رسول الله مبارک په معجزو کې لوی معجزه ده کته يهودي ته ویل کما ته خپل پیغمبر یو معجزه وخه درته نشي خېله د موسی عليه السلام معجزه بلالي لیکن یو يهودي درته خېله نشي درته یرا غم صاحب کم نه راولم چې کوم د موسی عليه السلام سره وا چې پکانی به واله نو غینه به دولس چینه جاری شولې پسین به واله په سمندر نو دولس لارې به پکې جوړې شوې په میدان کې به وګرځول نو لوی اژدها به جوړه شو يهودي به درته وي درته معجزه ده کم نه راړم او داغه مبارک لاس تر کم نه راړم موسی علیہ السلام به داخل اس دې ترخ کې داسې کو او چې خلکو ته به سرګن کو د انوار پشان به برېخېدو فاذا هي بيضاء للناظرين زدر تاغه د کم دین راړم او که یو عیسائی ته وایره ته خدای یسوع مسیح قائله عیسی علیہ السلام پیغمبر منی بلکې بعد عیسایانو خدای زوی منی یره د عیسی علیہ السلام یو معجزه خوراتو درته کم نه عیسی علیہ السلام راولم عیسی علیہ السلام معجزه خدا وا چې اسم اعظم به پمړی وي هغه به جوندې شو برګه بیمار دغه علاج نشته د برس پاری به اسم اعظم هغه به روغ شو پمړی باندې به وي هغه به جوندې شو د خټي نه جوړ شوی مارغانو باندې به اسم اعظم وي هغه به والوتل درته عیسی علیہ السلام دا کم نه راولم لیکن کيو مسلمان ته وې د رسول الله امتی ته وې چراړه د خپل پیغمبر یو معجزه دا قران مجید دغه معجزه ده دا قران مجید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده په دهلی کې یو ځل ډیر لوی اجتماع واغی کې د مختلفو مذهبونو خلق جمع يهوديانم پکيو عیسایانم پکيو زردشتم پکيو بدھ متوالو او مسلمانان هندوان سکان بلا مخلوط انتخاب بین المذهبی او مولانا ابوالکلام آزاد داغی سیکرٹریو اجتماع منعقد شو نو مولانا ابوالکلام آزاد ځان سره او زبردست قاری بوتلو لکه اوسې لتاسو دا قاری صاحب نه دا قران مجید واوریدو قران پاک چې په قرات او تجوید ویل شي داړه کې لارې کوي هغه قاری ته وې چې اوس په د دې جلسې آغاز مونږه د قران پاک د تلاوت نکو او هغه عجیب انداز کې د قران مجید تلاوت کو کافرانو هم جړل تلاوت نه پښتو له اعتراض کو چې دا مناسبه خبره دیونه دا څه د مسلمانانو اجتماع خو نه چې تا دا غي آغاز په قران مجید باندې کو دي خو هندوانم راغلي سکانم دي يهودم دي نصارام دي بدھ متوالم دي او زردشتم دي بلا مذاهب ابوالکلام آزاد وی جلتی مکوي ما د قران مجید د آغاز نه ذکر شروع کا چې دا کتاب په خپل اصلي شکل کې موجود ده او زه د هندوانو ملګرو نه دا مطالبه کوم چې غیر خپل وید آیاتونه په دې مجلس کې وګوري نو ګاندھی جواهرلال ته قتل هغه رامچندر پرکاش ته قتل هغه بل ته قتل څوک هم پکې نو چې دا وید یو سو آیاتونه ویلې خیر انتظار شو لکه څوک هم نشته
یاره د سکانو ته یو چې هغه د خپل ګرنث یو څو آیاتونه وایي د کدا بین المذهبي اجتماع ده د خپل کتاب سکانو کوم څوک نو نو د يهودو ته وایم چې هغه د خپل تورات آیاتونه وایي هغه کوم سنو عیسایانو کوم څوک نو ابو الکلام وایي ما ځکه د قران انتخاب کړی دی چې دا د رسول الله داسې معجزه ده چې تر ابد الآباد پورې بلا د قصه قائم او دائم